بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات فعل مضارع معروف. يدعو يدعواني يدعونا تدعو تدعواني يدعون. دعا يدعو د ابواب گردانونه ذکر کېدل. علامه صاحب تردیزی پوری د دعا یدعو صرف صغیر او دارنگی د فعل ماضی معلوم او مجهول صیغه او د صیغو تعلیلات ذکر کړل. اوس د دې ځنا علامه صاحب د مضارع صیغه او تعلیلات ذکر کړي. نو فرمایي اثبات فعل مضارع معروف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخلا تر روان نفي تاکید بلن تر دې پورې پنځه خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د دعا يدعو څخه بدرتا د فعل مضارع معلوم مثبت گردان ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دقه مضارع معلوم د صيغو تعلیلات بدرته ذکر کی. دریم نمبر خبره د دعا يدعو څخه بدرتا د فعل مضارع مجهول مثبت گردان ذکر کی. څلورم نمبر خبره د دې مضارع مجهول د صيغو تعلیلات بدرته ذکر کی. پنځم نمبر خبره د دې مضارع مجهول د واحد مؤنث حاضر او د جمع مؤنث حاضر په منځ کې بدرته فرق ذکر کی. نو نننه سبق په دې پنځه خبرو باندې مشتمل دی. دا پنځه خبرې په نن سبق کې بیانېږي. اول نمبر خبره څه شی وه؟ اول نمبر خبره وه چې د دعا يدعو څخه بدرته د فعل مضارع معلوم مثبت گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره د فعل مضارع معلوم مثبت گردان علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي اثبات فعل مضارع معروف. د فعل مضارع معلوم مثبت گردان يدعو يدعواني يدعون تدعو تدعواني يدعونا تدعونا تدعينا تدعونا ادعو ندعو. ګورې دا خبره خو بتاسې ته یادوي چې د علامه صاحب دا عادت دی چې کومې مکرر صیغې ذکر کیږي نو د هغو څخه یوه ذکر کوي. دا یوه د هغه نورو څه ګرځوي قایم مقام، هغه نورې نه ذکر کوي. نو د دې د وجې نه د فعل مضارع لپاره یولس صیغې علامه صاحب ذکر کوي. هغه مکرر صیغې علامه صاحب نه دي ذکر کړي او نه ذکر کوي. صیغه های تثنیه مطلقا و صیغه های جمع مؤنث بر اصل آند. دوهم نمبر خبره څه وه په نن سبق کې؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې د دې فعل مضارع معلوم د صیغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو اوس دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي صیغه های تثنیه مطلقا. علامه صاحب فرمایي د فعل مضارع معلوم د تثنیو په صیغو کې چې ټولې څلور صیغې د تثنیې دي او دارنګې په صیغو د جمع مؤنث غائب او حاضر چې دوه دانې دي. څلور د تثنیې شوې او دوه صیغې د جمع مؤنث چې یوه غائب دوهمه حاضر. په دې شپږ صیغو کې کما قاعده او قانون نه لګي. په دې شپږ صیغو کې تعلیل نه کیږي، اعلال پکې نه کیږي. څلور د تثنیې صیغې دي او دوه صیغې د چا دي؟ د جمع مؤنث، کاغه غائب ده او کا حاضر ده. دارنګې څلور د تثنیې صیغې که د مذکر غائب ده، که د مذکر حاضر، که د مؤنث غائب او که د مؤنث حاضر. څلور واړه تثنیې او دارنګې دوه صیغې د جمع مؤنث دا په خپل اصل دي. په دې کې هیڅ قانون نه دی لګېدلی. او پاتې شو
د مضارع د مفرد لفظي صيغه کومې صيغه د مفرد لفظي نه مراد 5 صيغې دي يدعو تدعو تدعو ادعو او ندعو دا 5 صيغې دي په دې 5 صيغو کې د يدعو يرمي والا قانون اولنې جز لګېدلی دی چې 10 نمبر قانون دی په دې 5 صيغو کې کم قانون لګېدلی يدعو يرمي خود دې يدعو يرمي څوم جز او صورت اولنې جز او صورت پکې لګېدلی دی دا يدعو دارنګې تدعو تدعو ادعو ندعو دا 5 صيغې دا په اصل کې يدعو په واو باندې هم ضمه وه په ټولو کې نو د يدعو يرمي قانون پکې ولګېد د يدعو يرمي قانون اولنې جز او اولنې صورت دا و چې هر هغه کلمه چې د هغې په لام کلمې کې واو واقع شي او د دې واو نه مخکې ضمه راغلي وي نو دغه واو با ساکن کولی شي نو واو واقع شو په لام کلمې کې او د دې واو نه مخکې ضمه راغلې ده نو د دې يدعو يرمي قانون د وجې نه دلته د واو حرکت وغورځولی شو واو ساکن کړلی شو نو علامه صاحب ذکر کوي صيغهای تثنیه مطلقا و صيغهای جمع مؤنث دارنګې د فعل مضارع معلوم د جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر په دې دوه صيغو کې په يدعون او تدعون کې په دې دوه صيغو کې هم همدغه 10 نمبر قانون چې يدعو يرمي دی دا لګېدلی دی خود دی 10 نمبر قانون د يدعو يرمي قانون دوهم جز پکې لګي څوم جز لګي په دې يدعون او تدعون په صيغه د جمع مذکر غائب او حاضر کې په دې دوه صيغو کې هم د يدعو يرمي قانون لګېدلی دی خو څوم جز لګېدلی دی دوهم جز لګېدلی دی هغه څنګه ادا سي چې يدعون او تدعون دا دواړه صيغې د جمع مذکر غائب او حاضر په اصل کې يدعون او تدعون د دې يدعو يرمي قانون دوهم جز او دوهم صورت دا و چې هر هغه واو چې متحرک وي وروسته د ضمې نه واقع شي او د دې متحرک واو نه وروسته بل ساکن واو راغلی وي بل څه وي ساکن واو راغلی وي نو د دقې متحرک واو حرکت با حذف کولی شي نو دلته يدعون کې دارنګې تدعون کې متحرک واو واقع شو وروسته د ضمې نه او د دې نه وروسته بل واو ساکن دی نو د دقې اولني واو حرکت دا مو حذف که چې حذف مو کو نو يدعون او تدعون جوړ شو دوا ساکن واوونه جمع شول دو واوونه دی او دوانو باندې ساکن دی نو د اجتماع ساکنین والا قانون ورته متوجه شو د اجتماع ساکنین د وجې نه یو واو حذف شو نو څه درې جوړ شو يدعون او تدعون په دې ورسېدلې نو په يدعون او تدعون کې څو قوانین لګېدلي دوه یو د يدعو يرمي والا قانون دوهم کم قانون لګېدلی دی دوهم د اجتماع ساکنین او کما چې تدعینا د واحد مؤنث حاضر صيغه ده دا پدې کې هم چې د يدعو او يرمي قانون لګېدلی خو پدې کې د يدعو يرمي والا قانون دریم جز لګېدلی دی څوم جز لګېدلی دریم په صيغه د واحد مؤنث حاضر کې د يدعو يرمي قانون دریم جز لګېدلی دی دریم جز د قانون څه دریم جز د قانون دا و چې هر هغه واو چې متحرک وي وروسته د ضمې نه واقع شي او د دې واو نه وروسته بله ساکنه یا راغلي
او د دې واو نه وروسته څه راغلی وي؟ ساکن یا راغلی وي. نو په دې وخت کې بعد د دې واو نه چې کوم مخکینی حرکت دی هغه حرکت به حذف کولی شي او د دې واو حرکت به ما قبل ته نقل کولی شي. دا دریم جزء صورت و. اوس دلته دا تدعین صیغه دا په اصل کې تدعو وینه و. دلته چې دی واو متحرک و وروسته د ضمې نه واقع و د دې متحرک واو نه وروسته یا ساکنه راغلی وه. نو دقې دریم جز د وجنه د دې یدعو یرمی قانون د څویم جز د وجنه دریم جز د وجنه د دې واو نه چې کوم مخکینی حرکت هغه حذف کړی شو. د واو حرکت دغه مخکینی حرف ته نقل کړلی شو. چې نقل کړلی شو بیا د میعاد قانون دې ته متوجه شو. د میعاد قانون د وجنه دغه واو دا بدله په یا سره شوله ځکه چې د واو نه مخکې اوس چې راغلی د کسره ځکه په واو باندې چې کوم حرکت و هغه حرکت د کسرې و دا موږ مخکې نقل که مخکینی حرف ته چې د واو نه کوم مخکینی دی. نو اوس واو ساکن شو وروسته د کسرې نه راغی او مدغم هم نه دی. نو میعاد القانون پکې ولګېد واو بدل په چا سره شو؟ په یا سره. چې په یا سره بدل شو بیا اجتماع ساکنین قانون د وجې نه یوه یا حذف کړی شو. نو څه جوړ شو؟ تدعینه. په دې ورسېد. نو په تدعینه کې درې قوانین ولګېدل. یو د یدو یرمی قانون پکې ولګېده. د دې یدو یرمی قانون دریم جز. دوهم د میعاد القانون واو په یا سره بدل. دریم د اجتماع ساکنین یوه یا حذف شوله. اوس ګورئ اوس صیغه های تثنیه د تثنیې صیغې مطلقاً څه مطلب؟ مطلقاً مطلب دا دی که هغه د مذکر غایب وي که د مذکر حاضر صیغې وي دارنګې که د مؤنث غایب صیغې وي که د مؤنث د تثنیې حاضر صیغې وي. دا مطلب اوس چې ټولې څلور صیغې جوړېږي. و صیغه های جمع مؤنث او صیغې د جمع مؤنث با اصل آن په خپل اصل باندې دي. په دې کې کوم قانون او قاعده نه دی لګېدلی، کوم تعلیل او اعلال په دې کې نه دی شوی. و در یدعو واخواتش او په یدعو صیغه کې واخواتش او دې چې کوم هم مثله صیغې دي چې ټولې پنځه جوړېږي چې مفرد لفظي ورته ویلی کېږي. یدعو تدعو تدعو ادو ندو. واو بقاعده دهم واو د لسم قانون د وجې نه ساکن شو. دا ساکن شو د لسم قانون چې یدو یرمی قانون دی د هغه د اولني جز د وجې نه ساکن شو. و در هر دو جمع مذکر او په دواړو صیغو د جمع مذکر کې و تدعین او په تدعین صیغه کې چې واحد مؤنث حاضر صیغه ده بقاعده مذکور د ذکر شوی قاعده د وجې نه حذف شو. دا واو څه شوی دی؟ حذف شوی دی. خو درته ومې ویلې چې په صیغو د جمع مذکر غایب او حاضر یدعون تدعون کې د دې یدعو یرمی قانون دوهم جز لګېدلی دی. څه رقم لګېدلی درته ومې ویلې. او په تدعینا واحد مؤنث حاضر صیغه کې په دې کې د یدعو یرمی قانون د لسم قانون دریم جز لګېدلی دی او ورسره بیا میعاد القانون نوم لګېدلی دی او دارنګې التقاء ساکنین. نو په دې تدعینه صیغه کې واحد مؤنث حاضر صیغه کې درې قوانین لګېدلي دي او په صیغو د جمع مذکر غایب او حاضر په دې دوو کې چې دی دوه قوانین. یو د یدعو یرمی دوهم جزا او دوهم د التقاء ساکنین. و صورت جمع مذکر و مؤنث در این بحث یکی است. او صورت د جمع مذکر کاغه غایب دی او که حاضر و مؤنث او د مؤنث د جمع مؤنث غایب او حاضر در این بحث یکی است. په دې بحث کې یو شان. څه مطلب؟ مطلب دا دی وای صیغه د جمع مذکر غایب وروسته د تعلیل نه او دارنګي صیغه د جمع مؤنث غایب دا دواړه یو شان ګرځي. څه دي؟ یو شان. صیغه د چا؟ صیغه د جمع مذکر غایب چې یدعون دا وروسته د تعلیل نه او دا شان صیغه د جمع مؤنث غایب چې هغه هم یدعون ده
دا د دې دواړو صيغو شکل او صورت دا یو شان جوړیږي، لیکن دا اصل په اعتبار سره په دواړو کې فرق دی. صيغه د جمع مذکر غائب په اصل کې يدعون او صيغه د جمع مؤنث غائب دا په خپل اصل باندې دا په دې کې څه فرق نشته دی. په دې ورسېدل او دا شان صيغه د جمع مذکر حاضر ورسته د تعلیل نه او صيغه د جمع مؤنث حاضر د دې دواړو شکل او صورت یو شان جوړیږي، یعنی تدعون، خو د اصل په اعتبار سره په دواړو کې فرق دی. صيغه د جمع مذکر حاضر په اصل کې تدعون د دوه واوونه دي او صيغه د جمع مؤنث حاضر دا په خپل اصل باندې د تدعون. اثبات فعل مضارع مجهول. دریم نمبر خبره څه شوه؟ دریم نمبر خبره دا وا چې د دعا يدعو څخه بعد فعل مضارع مجهول مثبت ګردان درته ذکر کینو دا ذکر کوي علامه صاحب. اثبات فعل مضارع مجهول يدعى يدعيان يدعون تدعى تدعيان يدعين تدعون تدعين تدعين ادعى ندعى در جميع صيغها وبقاعده بسميا شدا. څلورم نمبر خبره څه وا؟ څلورم نمبر خبره دا وا چې د فعل مضارع مجهول د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو دا څلورم نمبر خبره د صيغو تعلیلات د علامه صاحب په عبارت سره ذکر کوي در جميع صيغها. علامه صاحب فرمای د فعل مضارع مجهول په ټولو صيغو کې شلم نمبر قانون لګیدلی دی. څوم نمبر قانون لګیدلی؟ شلم نمبر قانون چې یدعا دا اصل کې یدعا وو، نو د شلم نمبر قانون د وجنا چې یدعیان تدعیان قانون دی داغه د وجنا واو بدل په یا سره شو. په ټولو صيغو د مضارع مجهول کې واو بدل په چا سره شو؟ په یا سره شو. بیا دغه واو چې بدل په یا سره شو بیا دغه یا دا په صيغو د مفرد لفظي چې یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا دا 5 صيغو دي. په دې 5 صيغو کې دغه یا او دارنګي په صيغو د جمع مذکر غائب او حاضر په دې دوه صيغو کې او دارنګي په صيغه د واحد مؤنث حاضر په دې تقریبا 8 صيغې جوړیږي. په دې 8 صيغو کې دغه یا بیا د قال باع قانون د وجه نه بدله په چا سره شو؟ په الف سره. یا بدله په چا سره شو؟ الف. اول د مضارع مجهول په ټولو صيغو کې کوم قانون لګي؟ د یدعیان تدعیان شلم نمبر قانون پکې لګیدلی دی، هغه پکې لګي. وا بدل شوی دی په یا سره. بیا د مضارع مجهول د مفرد لفظي یدعا تدعا تدعا ادعا ندعا په دې 5 صيغو کې ورسره د صيغو د جمع مذکر غائب او حاضر چې 2 صيغې دي یدعون تدعون دوه ورسره دي او یو صيغه د واحد مؤنث حاضر ده. په دې 8 صيغو کې بیا قانون د قال باع لګیدلی. تقال باع قانون د وجه نه بیا دا یا بدل شوی په چا سره ده؟ په الف سره. ٹھیک. په صيغو د تثنیو کې قال باع قانون نه لګي، دارنګي په صيغه د جمع مؤنث غائب او حاضر په دې شپږ صيغو کې نه لګي چې څلور د تثنیه دي او دوه صيغه د جمع مؤنث غائب او حاضر دي. دین علاوه چې کومې نوري صيغې دي په ټولو کې بیا څه کیږي؟ قال باع قانون لګي. خو په صيغه د جمع مذکر غائب او حاضر په دې دوه صيغو کې او دارنګي په صيغه د واحد مؤنث حاضر کې دغه الف بیا د التقاء ساکنین د وجه نه څه دی؟ حذف شوی دی. څنګه دی؟ حذف شوی دی. نو د مفرد لفظي په صيغو کې دوه قانون لګیدلی دي، یو د یدعیان تدعیان چې واو په یا سره بدل شو، دوهم د قال باع قانون او په صيغه د جمع مذکر غائب او حاضر په دې دوه صيغو کې چې دی او ورسره د واحد مؤنث حاضر په دې کې د قانونونه لګیدلي. یو د یدعیان تدعیان واو بدل په یا سره شو، دوهم د قال باع درین د التقاء ساکن. ګورئ در جميع صيغها
د دې مضارع مجهول په ټولو صيغو کې واو بقاعده 20 واو د شلم نمبر قانون د وجې نه یا شو د بدل په یا سره شو بعد اذان وروسته د دې نه بقاعده هفتم د اوم نمبر قانون د وجې نه الف شو د واو د غیا بدل په الف سره شولا در غیر تثنیه علاوه د صيغو د تثنیه او غیر جمع مؤنث او علاوه د صيغو د جمع مؤنث نه په دې اشپک صيغو کې چې څلور د تثنیه جوړیږي او دوه د جمع مؤنث غائب او حاضر په دې اشپک صيغو کې قالبا قانون نه لګي ولې نه لګي ځکه هلته موږ ویلي و د قالبا قانون کې چې د دغه واو او یا با مخکې د الف د تثنیه نه وی راغلي نو په صيغو د تثنیه کې دغه واو او یا مخکې د الف نه راغلي دي دلته یا مخکې د الف نه راغلي دا او په صيغو د جمع مؤنث غائب او حاضر کې ځکه نه لګي موږ قانون ویلو چې واو او یا متحرک دي دلته یا متحرک نه ده بلکې په دې دوه کې ساکن ده ځکه قانون پکې نه لګي در غیر تثنیه علاوه د صيغو د تثنیونه او غیر جمع مؤنث او علاوه د صيغو د جمع مؤنث نه د دې شپږ صيغونه علاوه په نورو صيغو کې دا یا بدلیږي په چا سره الف وان الف در يدعون وتدعون او دغه الف چې بدل د یا نه راغلی د يدعون په صيغه د جمع مذکر غائب وتدعون او په تدعون په صيغه د جمع مذکر حاضر کې وتدعين او دارنګي په تدعين واحد مؤنث حاضر په واحد مؤنث حاضر صيغه کې به التقاء ساکنین د وجه د التقاء ساکنین نه حذف شو چې په يدعون تدعون کې التقاء ساکنین په منځ د الف او د واو کې راځي او په تدعين کې په منځ د الف او د یا کې وسورة واحد مؤنث حاضر و جمع مؤنث حاضر متحد شده پنځم نمبر خبر آخر نمبر خبر سوا پنن سبق کې آخر نمبر خبر آوا چې د مضارع مجهول د واحد مؤنث حاضر او د جمع مؤنث حاضر د دې دوه صيغو په منځ کې به درته فرق ذکر کی علامه صاحب فرمایي د واحد مؤنث حاضر صيغه چې تو د عین ده دا ورسته د تعلیل نه او دارنګي صيغه د جمع مؤنث حاضر چې هغه تو د عین ده دا د دې دواړو صيغو شکل او صورت یو شان جوړیږي لیکن د دواړو کې د اصل په اعتبار سره فرق شته فرق دا دی چې د واحد مؤنث حاضر صيغه تدعى نه دا په اصل کې تدعى وینا څه شی تدعى وینا اول په دې کې شلم نمبر قانون ولګي د واو دا بدل په یا سره شو چې واو بدل په یا سره شو د دین وروسته بیا د قال باع قانون په دې کې ولګي د قال باع قانون د وجنا یا اول یا هغه بدل په الف سره شولا بیا دریم نمبر قانون پکې د اجتماع ساکنین ولګید چې الف دا حذف کړل شو د اجتماع ساکنین د وجنا نو څه جوړ شو تو د عین او د جمع مؤنث حاضر صيغه چې تو د عین هغه هم وروسته د تعلیل نه جوړیږي دا په اصل کې تو د عون و د کې صرف یو قانون لګیدل دی د یدعیان تدعیان شلم نمبر قانون پکې لګیدل د شلم نمبر قانون د وجنا دغه واو بدل 50 سره شو په یا سره صرف تقیو قانون پکې لګیدل نو څتر جوړ شو تدعون نه تدعین نو په واحد مؤنث حاضر صيغه کې تدعوین کې درې قوانین لګیدل یو یدعیان تدعیان شلم نمبر دوهم قالبا قانون اوم نمبر قانون درې التقاء ساکنین او په تدعون واحد جمع مؤنث حاضر صيغه چې دا تدعون په دې کې صرف یو قانون لګیدل دی چې په دې کې دغه واو بدل شوی په یا سره دی چې هغه قانون دی یدعیان تدعیان شلم نمبر قانون ګورئ دا فرق علامه صاحب ذکر کوي وای و صورت واحد مؤنث حاضر شکل او صورت د واحد مؤنث حاضر و جمع مؤنث حاضر او صيغه د جمع مؤنث حاضر متحد شدا ورسته د تعلیل نه متحد شولي او شان شولي تدعینا چې څه د ادوار شکل او صورت څه جوړ شو تدعینا یعنی تدعینا لیکن واحد در اصل تدعوینا بود لیکن واحد مؤنث حاضر صيغه په اصل کې تدعوینا وا واو بقاعده 20 واو د شلم نمبر قانون د وجنه یا شو د
بدل په یا سره شولا بعد ځان وروسته د دې نه یا بقاعده هفتم یا دوم قانون د وجې نه الف شولا بدل په الف سره شولا بیا به التقاء ساکنین افتاد بیا د التقاء ساکنین د وجې نه د الف حذف شو وجمع مؤنث حاضر او جمع مؤنث حاضر در اصل تدعون بود اصل کې تدعون واو یا شد و بس واو دا بدل په یا سره شولا فقط صرف او صرف واو پکې 50 سره بدل شوی په یا سره د شلم نمبر قانون د وجې نه بل کوم تغییر او تبدیل پکې نه دی راغلی نو نن سبق با مشتمل په پنځه خبرو باندې اول نمبر خبره د عاید څخه د فعل مضارع معلوم مثبت ګردان درته ذکر کړه دوم نمبر خبره د مضارع معلوم د صيغو تعلیلات دریم نمبر خبره د فعل مضارع مجهول ګردان درته ذکر کړه د عاید څخه او څلورم نمبر خبره د دې مجهول د صيغو تعلیلات درته ذکر کړ پنځم نمبر خبره د دې مجهول په دوه صيغو کې چې یو واحد مؤنث حاضر او دوهم جمع مؤنث حاضر د دې دواړو په منځ کې درته فرق ذکر کړ